د کونړ ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست تر څارنې لاندې د WFP د خوړو نړیوال سازمان په مالي همکارۍ د شپول موسسې د ځان بساینې پروګرام له لارې د موبایل جوړونې، نجارۍ، قالین جوړونې او سلمادوزۍ له هیرپوش شپږ میاشتني پروګرام په مرکز اسداباد، وټپور او غازي آباد ولسوالیو کې 450 تنه فارغ او د ټولنې خدمت ته وړاندې شول. د کونړ ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس وویل دې ولایت کې بېوزلي زیاته ده او د اسلامي امارت مسؤلینو هڅه دا ده چې د کاري فرصتونو پرمټ د بېوزلۍ او بیکارۍ کچه راکمه کړي. دغه ځوانان معاشرې ته وړاندې شول او دغه خپل هغه کومه حرفه چې ده او کومه مسلک چې دی د هغې نه په استفادې سره به هغه د خپل کور دپاره یو حلاله نفقه او رزق پیدا کوي انشاءالله. د شپول موسسې د ځان بساینې پروګرام مسؤل وویل د یاد پروګرام له لارې یې د زده کړو ترڅنګ هر زده کوونکي ته په میاشتني ډول 6400 افغانۍ هم ورکړي چې کورنۍ ستونزې یې پرې حل شي. هغه وویل د حرفوي زده کړو پروګرام دوام لري او هڅه کوو چې دغه پروګرامونه لا نور پراخه کړو. پروژې موخه همدغه ده چې دوی په خپل ځان باندې بسیا شي او ځان ته د کار زمینه مساعده کړي. راتلونکي کې انشاءالله موږ دا پلان لرو چې په نور ولسوالیو همدغه درې ولسوالیو کې نور هم دغه مقدار په راتلونکي سایکل کې ټریننګ شي او دوی ته د کار زمینه مساعده شي. د امارت اسلامي څخه هم غوښتنه ده چې په آینده کې د داسې پروګرامونو ته رشد او وده ورکړي تر څو بیکاره ځوانان مو په کار باندې شي او هیواد مو په خپل ځان بسیا شي. د یادونې وړ ده تر دې وړاندې هم له همدې مسلکي پروګرامونو ګڼ ځوانان فارغ شوي وو.